الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. زما عزتمندو او قابل احترام مشران ورونو کوم دوستان چې موږ په دې بڼه باندې یې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. د رب العالمین شکر ادا کوو چې الله سبحانه وتعالی د یو ډېر مبارک عبادت توفیق موږ او تاسو ته نصیب کړ. الله دې موږ او تاسو ته همیشه دا صحتمندي او دا توانایي نصیب کړي. عزتمندو د رمضان مبارکه میاشت تېره شوه، اوس هر مسلمان دې ته متوجه کېدل چې د رمضان نه بعد به د مسلمان ژوند زندګي دا څنګه وي. یو میاشت موږ او تاسو د الله په امر باندې روزي ونیولې او د هغې تراویح قیام اللیل د قرآن عظیم شان ختم تلاوت دا تمام موږ وکړل. دا یو میاشت یو مشق یو تمرین و. اوس د دغه تمرین او د دغه مشق د دې نتیجه د رمضان نه بعد دا به مسلمانانو کې څنګه وي او د رمضان نه بعد د مسلمانانو د ژوند طریقه دغسې په څنګه وي. کوم آیات چې ما ستاسو په وړاندې تلاوت کړ په دې آیات کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ای مؤمنانو اتقوا الله د الله نه ویرېږئ، پرهیزګاري اختیار کړئ، ګناهونه پرېږدئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او هر نفس د دې ته وګوري چې د سبا دپاره څه آمدګي نیولې ده، د سبا دپاره دې نفس سره څه تیاري ورسره ده. سبا کوم وخت ویل کېږي؟ سبا ویل کېږي د مرګ وخت، ځکه انسان باندې هېڅ معلومه نه ده دا مرګ په انسان باندې هر وخت راتلی شي. الله سبحانه وتعالی انسانانو ته د دوو اوقاتو وختونه نه دي ښودلي، یو د مرګ وخت چې انسان به کله وفات کېږي، او یو یې د قیامت د ورځې وخت نه دی ښودلی چې قیامت به کله قایمېږي. او په دې کې حکمت هم دا دی که چېرې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته وښیي چې په فلاني تاریخ په فلاني کال کې قیامت واقع کېږي، نو بیا خو به دا تمام انسانان به تیاري هم شروع کړي، آمدګي به هم شروع کړي. هر سړی به هم دا کوشش کوي چې زه دا ورځ دپاره دا غیر مسلم به هم تیاري شروع کړي ځکه فلاني ورځ باندې قیامت را روان دی. یو انسان ته دا معلومه شي چې زه په فلاني تاریخ په فلاني کال کې وفات کېږم او دغه زما آخري کال دی یا زما آخري ورځ د فلاني تاریخ، نو هغه انسان به دومره تیاري او دومره آمدګي شروع کړي چې ځان به په دې آمدګۍ ستړی کړي. تاسو په دنیا کې لیدلي اکثر یو ډاکټر یو طبیب چاته وایي د مرض د نګاه د وجې نه او د جدیدو آلاتو د وجې د معلومولو نه هغه ته دا ډاکټر طبیب دا خبره وکړي چې ته په دومره وخت ژوند کولی شي، د هغې نه پس امکان نشته چې کېدی شي ته وباشي. هغه انسان څومره د دنیا نه رغبت کم شي او آخرت طرف ته رغبت پیدا شي، څومره نرمدله شي او څومره هغه په خپل ځان کې په کوشش باندې روان وي، په احتیاط باندې ژوند کوي چې د شمار شپې دي د شمار ورځې دي چې دا هسې عبث تېرې نه شي. نو دوو وختونو انسانانو ته الله سبحانه وتعالی وخت نه دی ښودلی، یو د مرګ وخت او یو د قیامت وخت، د دې دپاره چې انسانان آمدګي وکړي. نو په دې آیات کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو له دعوت راکوي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله موږ له دې خبرې دعوت راکوي چې هر نفس دې دا وګوري چې دغه سبا دپاره څه آمدګي نیولې ده. دغه مرګ سبا راشي په انسان باندې یو ناڅاپه، نو زموږ تیاري آمدګي د هغې دپاره څه شی ده؟ دا قیامت یو ناڅاپه واقع شو، نو زموږ تیاري زموږ آمدګي به د دغې ورځې دپاره څه وي. نو د رمضان نه بعد د انسانانو ژوند څنګه وي، د انسانانو د زندګۍ طور طریقې دا به څنګه وي. څنګه چې موږ تاسو رمضان کې د عبادت او د الله د اطاعت پابند وو، د الله بندګي م کوله، دغه شان د رمضان نه بعد هم د الله سبحانه وتعالی اطاعت کول او بندګي کوله. په رمضان کې موږ تاسو له دعا پابند وو، نو هغه خو تمرین و ډېر شوځي. اوس به 11 میاشتې ته د دعا پابند دي،
دا دعا به کې. په رمضان کې موږ تاسو د قرآن پابند وو، قرآن عظیم شان تلاوت هم کوو، هم تلاوت کوو، هم اورېده. اوس راتلونکي 11 میاشتې دا په عملي ژوند کې زندګۍ کې راوستل. په رمضان کې موږ تاسو د صدقه او د خیراتو د کار خیر پابند وو. کوشش هم دا کوو دلسوزي هم ډېره وه، رحمدلي هم ډېره وه، او صدقه او خیرات طرف ته هم توجه ډېره وه. اوس راتلونکي 11 میاشتې هم د هغې هم دغه شان پابند اوسېدل، ځان کې دا صفت را پیدا کول. په رمضان کې موږ او تاسو د مونځ پابند یو نفل عبادت چې هغه چې شو تراویح، دا به موږ او تاسو څومره په شوق سره کولې، څومره په ذوق سره به هم کولې، څومره په قدر سره به راتللو، ډېر په شوق او په ذوق باندې دې لپاره راتلل چې تراویح دي په مسجد کې. هغه نفل عبادت د رمضان نه بعد الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته د مونځ امر کړی د فرض مونځ. په رمضان کې فرض 40 ساعته او هر وخت په انسان باندې عاقل بالغ باندې فرض مونځ باندې فرض دی. الله قرآن کې فرمایي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موږ د مونځ باندې مؤمنانو باندې وخت په وخت باندې فرض کړی دی. نو اگر نه کولو موږ په شوق او په ذوق سره کولی مسجد ته راتلو، اوس د رمضان نه بعد د فرض مونځ دا هم د رب العالمین امر دی چې موږ دا فرض مونځ هغه شان په شوق او په ذوق سره وکړو. مونځ دا د مؤمن معراج دی، د مؤمن معراج. معراج دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د معراج په شپه باندې ورکړل شوی و، الله طرف ته معراج کړو. نو څوک چې په مونځ باندې ودرېږي دا د الله سره معراج کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د یو کس کور مخې ته نهر بهیږي، نهر، او دا په هغې کې د ورځې 15 کرته غسل وکړي، آیا د ده په بدن باندې به کوم چرک کوم خیره پاتې شي؟ صحابه کرام عرض وکړي چې نه یا رسول الله. نو د الله پیغمبر فرمایي څوک چې د 15 وخته مونځ پابند دي نو ده په بدن باندې به هېڅ قسمه ګناه دا به الله پاتې نه کړي. مونځ دا اصل کې دروازه ټکوي. که په دنیا کې ستا یو چا سره حاجت پیدا شو، ته د هغه انسان دروازې ته ورځي، یو ځل دې ټک ټک وکړو، بیا غرمه ورلې ټک ټک دې وکړو، مازدیګر ورلې، ماښام دې ورلې، او ماسخوتن ورلې دروازه هغې ته ټک ټک کړي، نو دا دروازه به اخر هم خلاصه شي او هغه نفر به راوځي، ستا مشکل به حل کړي. نو دا مونځ 15 وخته دا د رب العالمین دروازه ټکوي. ته چې 15 وخته د رب العالمین در ته په صدق باندې ودرېدلې او تا د رب العالمین دروازه وټکوله، نو هغه ډېر رحمان او رحیم ذات دی، دا دروازه به درته خلاصه شي او ستا چې کوم مشکل دی، ستا چې کوم حاجت دی، الله سبحانه وتعالی به یې ته پوره کړي. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې زما د الله سره ملاقات ته ځم شي، چې رب العالمین سره ملاقات وکړم، وایي زه په مونځ باندې ودرېږم. مونځ باندې ودرېدل دا د الله سره ملاقات دی. ولې الله سبحانه وتعالی کله چې موږ تاسو الحمد وایو، الله سبحانه وتعالی د یو یو آیات موږ جواب راکوي. وایي زما چې کله د الله سره ملاقات ته زړه وشي، که د نفل وخت او که د فرض وخت نو زه په مونځ باندې ودرېږم فورا. او وایي کله چې الله سره د خبرو سره زړه وشي چې د خپل رب سره خبرې وکړم، هم کلام شمه، نو بیا وایي د رب العالمین دا قرآن عظیم شان راوایم او تلاوت شروع کړم، ځکه دا قرآن دا د الله کلام دی، د الله خبرې دي. نو زه تلاوت شروع کړم د الله سره که هم کلام کېدو لپاره. نو دې د وجې نه زما عزتمنو، په رمضان کې موږ تاسو د تراویح د قیام اللیل پابند. د رمضان نه بعد به اوس اهمه فریضه چې هغه فرض عبادت دی، د لمونځ 15 وخته د لمونځ پابندي کول، په خپله پابندي کول او اولاد باندې هم دا پابندي کول. په رمضان کې الله سبحانه وتعالی موږ یو څو شیانو نمونه کړي، څو شیانو نمونه کړي: خوراک، څښاک او شهوت. د یو څو شیانو نه الله سبحانه وتعالی موږ تاسو مولې کړي یاستو چې دې ته باندې نږدې کېږئ. لیکن د رمضان نه بعد پوره زندګي الله سبحانه وتعالی د ډېرو شیانو نه موږ تاسو مولې کړي. په رمضان کې فقط خوراک، څښاک او شهوت د دې نه لرې کېدلو، لیکن پوره زندګي، مکمله زندګي الله سبحانه وتعالی ډېر شیان دي چې موږ تاسو له هغې نه منع کړي یاست. الله امر کړی دی څه شي؟ د حقوق الله، چې د خپل رب حق ادا کړي. الله امر کړی دی د څه شي؟ د حقوق العباد، د بندګانو حق ادا کړي. الله امر کړی دی څه خبرې؟ د زکات د ادا کولو. الله امر کړی دی د لمونځ د ادا کولو. الله موږ تاسو منع کړي یاست د دروغو نه، د غیبت نه، د وعده خلافي نه. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو منع کړي یاست د څه شي نه؟ د حرام مال حاصلولو نه. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو منع کړي یاست چې یو مسلمان دی د خپل رب نه باغی نشي، د خپل رب نه دی مسلمان باغی نشي. نو دا تمام امر دی و دا تمام د ګناه کارونه دي. د دې تمام ګناه کارونو نه بچ کېدل دا د تمام عمر روزه شوله. هغه د یو میاشت روزه وه، د 13 ورځو وه، د یو څو شیانو نه منع شوې وه. اوس د تمام عمر دپاره روزه ده. دغه شیانو د دې ګناهونو نه اجتناب کول، د دې نه خپل ځان بچه کول، دا د تمام عمر روزه ده.
او د رمضان حاصل او مقصود هم دغه دی. دا د رمضان حاصل او مقصود. رمضان کې چې کله انسان عبادت وکړي نو هغه بیا دې ته خوشحاله وي چې موږ تاسو باندې یو ورځ راځي چې هغه کومه ورځ ده؟ د اختر ورځ ده، د عید ورځ را روانه ده. انسان دې ته خوشحاله وي. کله چې د انسان دا تمام عمر تمامه زندګي دا د رمضان په شان تېره شي، د رمضان په شان او دې ګناهونو اجتناب وکړي، د هغه انسان مرګ به داسې وي لکه د اختر په شان به خوشحاله، د عید په شان. مرګ خو راتلونکی دی په هر انسان باندې، هېڅوک کوم انسان د دې مرګ نشي بچ کېدلی. لیکن کوم انسان چې دا ژوند داسې تېر کړه لکه د رمضان په شان دی او د ډېرو شیانو نه اجتناب وکړو، لکه څنګه چې موږ تاسو په رمضان کې اجتناب کړو د خوراک څښاک او د شهوات نه، پوره زندګي د ډېرو شیانو نه اجتناب وکړو. دا ستا یو قسم روزه ده. اکثر مسلمانان وګوره که مسلم باندې دا پابندي نشته چې چې شی کوي هغه کوي، مسلمان احتیاط کوي، نه موږ دا کوو موږ دا نه کوو. نو دا زموږ او ستاسو دپاره یو قسم روزه ده د ټول عمر. د ټول عمر روزه دې داسې ونیوله نو مرګ د انسان دې داسې وي لکه د عید په شان او د اختر په شان خوشحالي وي. ولې؟ رب د دې انسان نه راضي وي او دا د خپل رب طرف ته روان وي، دې خوشحاله وي انسان. زما عزتمندو د رمضان مثال داسې دی لکه د مهمان د مېلمه په شان دی. مېلمه چې یو چېرته راشي، یو چیرې راشي نو ځان سره یوه تحفه راوړي. نو دا مېلمه بېرته راشي خو لیکن تحفه پاتې شي. نو دا رمضان هم راغی ځان سره قرآن راوړو. قرآن کله نازل شوی دی؟ په رمضان کې. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قرآن په رمضان کې نازل شوی دی. نو دې قرآن ځان سره یوه تحفه راوړې وه، هغه قرآن. نو رمضان خو لاړې لیکن تحفه پاتې شوه چې هغه قرآن دی. اوس د دې قرآن سره ځان پرې وس کول، د دې په معنا، د دې په تفسیر، د دې په تجوید باندې ځان پرې کول، دا په خپل عملي ژوند کې راوستل. الله سبحانه وتعالی د انسانانو د هدایت لپاره نازل کړی چې دې نه زما د بندګان انسانان د دې نه هدایت حاصل شي او په دې باندې عمل کول د اصل مقصود دی. تلاوت او تجوید دا خو صحیح ده، تلاوت او تجوید په معنا او په تفسیر په دې به ځان پوه کړي، لیکن اصل شی څه شی دی؟ مقصود. هغه په دې کې په دې باندې عمل کول دي، دا پوره په خپل زندګۍ کې راوستل دي چې ستا په غم، ستا په خوشحالي، ستا په روزمره زندګۍ کې به دا داخل وي، دا به شامل وي. دا به فقط د دې دپاره نه وي د تلاوت دپاره به نه وي. تجوید به فقط د دې دپاره نه وي چې زما تلاوت اصلاح شي یا زه قرآن په ښایسته تلاوت کړم، بلکې اصل مقصد په دې کې دا دی چې دا زموږ او ستاسو په ژوند کې راشي، زموږ او ستاسو په زندګۍ کې راشي. زموږ او ستاسو د معاشرې دپاره یو سورت عنکبوت، سورت حجرات، سورت حجرات که موږ تاسو ټول په خپل ځان، په خپل فامیل، په خپله معاشره کې په ځان باندې تطبیق کړو، بهترین تعلیمات پکې دي. الله سبحانه وتعالی څومره بهترین تعلیمات ورکړي دي. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ډېر هدایات پکې دي. په هره خبره باندې زر مه کوئ. الله سبحانه وتعالی فرمایي تحقیق کوئ، معلومات حاصلوئ. یو حجرات که زموږ او ستاسو په دې زندګۍ کې او زموږ او ستاسو په کور کې تطبیق شي، یقین وکړئ چې انتهایي ډېره غټه اصلاح به راشي. نو دا قرآن اوس د ځان سره پیوست کول. رمضان لاړی، قرآن پاتې شو، قرآن موږ تاسو د خپل ځان سره پیوست کړو. د رب العالمین شکر ادا کول دي چې موږ د رمضان ډېر روزې ونیولې، تراویح مو کړلې، افطاري، صدقه، خیرات، دلسوزي، رحمدلي، تمام نیک اعمال پکې موږ تاسو وکړل. په دې به د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړو چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته توفیق راکړي. چاله چې دا توفیق نه ورکړی، عبادت پکې نه کړی، هغه دې الله ته توبه وکړي، په خپل ایمان دې ویرېږي، په خپل ځان دې رحم وکړي، اجي الله ته توبه وباسي چې الله بل رمضان کې قرآن ونشر، په بل رمضان کې مال توفیق راکړي. او چاله چې توفیق ورکړي هغه دې الله شکر ادا کړي چې الله ستړي دې شکر دې چې مال دې توفیق راکړي. اوس مقصد دا چې رمضان تیر شو، نو مقصد دا نه دی چې عبادتونه خلاص شو. رمضان خلاص شو، عبادت خلاص شو. رمضان تیر شو، د الله بندگی خلاص شو. نه، موږ به الله سبحانه وتعالی بندگی کو. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو د بندګۍ لپاره تخلیق کړو، موږ د خپل عبادت لپاره پیدا کړو. دا مختصر ژوند چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو راکړی دی، دا هم د دې لپاره چې دا زما بندګان زما بندګي وکړي. الله قرآن کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما د انسانان او جنات د دې لپاره پیدا کړي دي چې زما بندګي وکړي. دلته تخصیص نه دی کړی چې نه فقط رمضان کې عبادت کوئ، نورې مه کوئ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما د انسانان او دا جنات د دې لپاره پیدا کړي چې زما بندګي وکړي. بیا په انسانانو کې هم سرکشه شته او په جناتو کې هم سرکشه شته، او په انسانانو کې هم مستقیم او د هدایت والا انسانان شته، او په جناتو کې هم هدایت والا شته. د دې د وجې نه موږ تاسو به د رب بندګي کوو. تر کوم وخته پورې به د رب بندګي کوو؟ د الله بندګي به تر څو پورې موږ تاسو کوو؟ الله قرآن کې فرمایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. تر هغه پورې به ته د خپل رب بندګي کې تر څو پورې چې مرګ نه راغلی، تر څو پورې چې زموږ او ستاسو د ژوند ساګانې باقي وي،
تر څو پورې چې موږ او تاسو ژوندي یو حیات یو موږ به د رب العالمین بندګي کوو. داسې به ډېر رمضان به راشي ډېر ښه هغه عبادت به هم کوو هغه روزې به هم نیسو لیکن بندګي به موږ تر هغې پورې کوو تر څو پورې چې زموږ او ستاسو د زندګۍ ساګانې باقي وي. الله موږ له دا کوم ژوند راکړی تر هغې پورې موږ د الله بندګي کوو. او د الله فرمایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، د خپل رب بندګي کوه تر څو پورې چې مرګ نه یې راغلی. بیا زما عزتمندو رمضان کې دې الله ته توبه وکړله، لاس هم جګ کړی چې الله مغفرت بخشش غواړو. دا روزې هم د دې دپاره نیولې چې ته بخشش وکړې، تراویح هم د دې دپاره وکړې چې بخشش، ختم د قرآن عظیم الشان هم دې دپاره وکړې چې بخشش، افطاري هم ورکړه دې خلکو له دې دپاره چې بخشش، یا الله دلسوزي او رحمدلي صدقه او خیرات هم ورکړه دې دپاره چې بخشش او ته راضي شي. نو دغه بخشش دې ته ویل کېږي چې موږ الله ته توبه کړې ده. نو د رمضان نه بعد که ته په دې توبه باندې قایم پاتې شوې نو تا په رمضان کې کامیابي حاصله کړې ده، ته کامیاب انسانانو کې، ځکه چې د رمضان نه بعد پر خپله توبه باندې انسان قایم پاتې شي. د رمضان نه بعد په عمل صالحه باندې صبر کول او په دغه عمل صالحه چې تا په کوم رمضان کې وکړل په هغې باندې ثابت قدم اوسېدل دا د مؤمن مسلمان لپاره ضروري ده. د رمضان نه بعد د عملونو د قبولیت یوه نشانې دا ده چې انسان په رمضان کې عملونه قبول شوي وي، دعاګانې قبول شوي وي او اعمال قبول شوي وي. نو یوه نشانې د هغې دا ده چې دا انسان به د رمضان نه بعد په عمل صالحه باندې همداسې ثابت قدم پاتې شي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به فرمایل د رمضان نه بعد به هغه داسې فرمایل وایي هغه کسان چې د هغې د رمضان عبادات قبول شوي دي، روزي قبول شوي دي، دعاګانې قبول شوي دي، هغې ته دې زما له طرف نه مبارک وي. هغه کسان چې د رمضان کې عبادت نه دی کړی او د رمضان عبادت یې مرده پاتې شوي ده، رمضان میاشت د ده نه په غفلت کې لاړه ده، نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل چې زما داسې کسانو دپاره تعزیت دی، دغه کسانو دپاره زما چې زه د هغې په حال باندې افسوس کوم، هغې د دې نقصان د الله سبحانه وتعالی د هغې د نقصان تلافي وکړي. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې یو آیات نازل کړی دی او داسې فرمایي والذین یؤتون ما آتوا وجلت قلوبهم بأنهم راجعون. الله فرمایي هغه انسانانو له چې ما څه ورکړل او څه چې دوی ورکوي دې په زړونو کې د الله نه وېرېدونکي دي او یقینا دا انسانان خپل رب طرف ته راتلونکي دي. کله چې دا آیات نازل شو وقتی که این آیات نازل شده ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسان کرده یا رسول الله مراد از نمی آیات او نفر است که گناه میکنه بعد از گناه پشیمان میشه. بعض مسلمان است وقتی که گناه میکنه از گناه بعد پشیمان میشه، ندامت اظهار میکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش گفت نه اون مردم نیست که بعد از گناه از این آیات دیگه مردم مراد است. رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش گفت یا صدیق بنت صدیق، از این آیات مراد اون نفر است که نیک اعمال میکنه، روزه میگیره، نماز میخوانه و صدقه میکنه، بعد از این ترس داره، به خاطر از اینکه دی ترس داره که الله سبحانه وتعالی عبادت مرا قبول کړه کړي، دی په دې باندې یریږي چې دا عبادتونه ما وکړل، چې دا عبادتونه په ورځ د قیامت زما قبول شوي دي وکړل، دا بیا مې یریږي. او الله سبحانه وتعالی داسې کسانو باره کې فرمایي اولئک یسارعون فی الخیرات، دا هغه کسان دي چې نیک کار دی ویني عجله ورباندې کوي، نیک کار دی ویني فوراً حمله ورباندې کوي په نیک کار باندې، په هر نیک کار کې دی پیش قدم وي. د ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها مقصد دا و چې د دې نه مراد هغه کسان وي چې کله ګناه وکړي. بعضې انسانانو کې دا صفت موجود وي چې ګناه وکړي زړه کې تنګي را پیدا کېږي، زړه کې خفګان را پیدا کېږي، ما دا لمونځ ولې ونه کړ، دغه ګناه کار مې ولې وکړ، پلانې مې ولې خفه کړ، دغه ما ښه کار ونه کړ، دا ولې یو مظلوم له ما ازار ورکړ. دا د مؤمنانو غټ صفت دی چې کله ګناه وکړي د ګناه نه بعد د هغې زړه خفه وي، زړه کې تنګي را پیدا کېږي. دا ډېر ښه صفت دی، کوم انسان کې چې دا صفت موجود و دا خوشبخته انسان دی. نو مؤمنین رضی الله عنهم فکر وکړي چې دې نه به هغه انسانان مراد دي چې ګناه وکړي د ګناه نه بعد دی پښیمانه وي، ځکه یوم الحساب د قیامت د ورځې هغه پس منظر د انسان ته ورپه یاد شي چې دا خو د قیامت ورځ راتلونکې ده، زه به خپل رب ته ودرېږم او که نه دا کار ولې ما وکړ، د خپل وجدان دی ملامته کړي. دا د مؤمنانو یو ډېر لوی صفت دی. هغې داسې فکر وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه چې دې آیات نه مراد هغه انسانان دي، هغه مخلصین دي چې دی به ډېر لوی نیک اعمال کوي، حج به کوي بیا به هم زړه مطمئن دی، عمره به کوي زړه به مطمئن دی، د رمضان روزې ونیولې، تراویح وکړلې، قیام اللیل یې وکړل، ختمونه یې وکړل، صدقه او خیرات یې وکړل، بیا هم زړه مطمئن نه دی. لوی لوی نیک اعمال به کوي، زړه ولې مطمئن نه دی؟ د سره به دا غم او دا فکر به ورسره وي، دا ویره به ورسره وي، دا کوم اعمال چې ما وکړل دا به عند الله قبول شوي وي او که نه.
دا حج چې ما وکړ، دا د رمضان دا عبادتونه چې ما وکړل، دا تمام نیک عمل چې ما وکړل، د قیامت په ورځ به د دې اجر ماته نصیب شي که نه؟ دا فکر ورسره وي. هسې نه چې زما دا نیک عمل د قیامت په ورځ باندې په ریا کې نه حساب شوي، هسې نه دا په بدنیتي کې نه حساب شوي، هسې نه چې دا په شرک العباده کې نه حساب شوي، الله په شرک کې نه راویسته کړي. د دې مؤمنانو سره دا هغه مخلصین دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه مؤمنین دي چې دې سره دا فکر دي. موږ او تاسې چې لږ عبادت وکړو، لږ عبادت وکړو، ځان راته څه ښکاري ما خو ډېر لوی عمل کړی دی، ما حج کړی دی، ما عمره کړې ده، ما قرآن حفظ کړی دی، زه خو شپه ورځ په مسجد کې لګیا یم، زه پلانې ما مسجدونه آباد کړي دي، ما پلانې کار کړی دی. ځان انسان ته ډېر ما ډېر لوی کار کړی دی، په دې باندې خوشحال یم. دا انسان مسلمانان د نن سبا مسلمانان دومره مطمئنه په دې خپل عمل باندې چې دا قبول شوي وي، بس زما د عمل قبول شو. حالانکې دا الله ته معلوم دی چې په ورځ د قیامت به زموږ د دې عملونو څه کېږي. والله دا څومره عملونه چې موږ کړي دي او که دا الله قبول کړي او د قیامت په ورځ الله ما تعالی اجر راکړي، دا څومره چې تر نن تاریخه پورې موږ تاسو پیدا شوي او کړي دي، ان شاء الله تعالی چې دا ډېر لوی اجر واچوي. دا به زموږ ستاسو لپاره کافي شي. یره په دې کې ده چې دا په بدنیتي کې نه حساب شوي، دا په ریا کې نه حساب شوي، دا په شرک العباده کې نه حساب شوي چې الله سبحانه وتعالی فرمایي ما دپاره دې نه وکړي، نیت دې صحیح نه و، نیت دې صحیح نه و، هغې کې ریا او هغې کې شرک و، ځکه ما نه دي قبول کړي دي، کلي مې ځان سره نه دي حساب شوي نه دي. نو دا به بیا ډېر لوی خبرې دي. د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې حدیث ته کې انسان فکر وکړي چې د الله پیغمبر څومره یو سخته خبره کړې ده. الله پیغمبر فرمایي والمخلصین علی خطرة العظیمه، والمخلصین علی خطرة العظیمه، مخلصین کسان چې دي دا په لوی خطر کې، مخلصین مسلمانان نه، مؤمنین نه، مخلصین دا په لوی خطر کې دي. یا رسول الله ولې په خطر کې دي؟ ولې دې سره د خپل اعمالو فکر دی، دې د خپل اعمالو په باره کې په فکرمند وي چې زموږ د عملونه ضایع نه شي، د عملونه ثابت نه شي، هندوستړی او الله ناراضه وي. دې د وجې نه فکرمند دي. حسن بصري رحمه الله فرمایي، امام حسن بصري رحمه الله هغه داسې فرمایي مؤمن مسلمان هغه به عبادتونه به هم کوي، حجونه به هم کوي، تراویح، رمضان، روزي، عبادتونه به هم کوي، بیا هم زړه کې ویره وي. ویره او خوف د دې خبرې نه دی چې الله سبحانه وتعالی به دا قبول کړي او که نه. لیکن د دې برعکس هغه انسان چې ذوالوجهین منافق ورته ویل کېږي، وایي هغه به ګناه کوي منافق، لیکن بیا هم د الله نه ویره نه لري، دی به بیا هم مطمئن په دې خپل زړه کې. مؤمن مطمئن نه دی په خپل عمل باندې، لیکن منافق په دې ګناه کې مطمئن وي، د الله نه ویره نه لري. هغه چې دا فرق دی په دې دواړو کې. علي ابن ابي طالب رضی الله عنه به فرمایل کاش چې ماته معلومات وشي چې کوم مسلمانانو عبادتونه قبول شوي دي، زه به د هغې کور ته مبارکۍ دپاره ورته تبریکي دپاره، او د کوم انسانانو عبادتونه نه دي قبول شوي زه به د هغې دپاره تعزیت او تسلیت دپاره ورته چې الله دې ستا باندې رحم وکړي، ستا عبادتونه نه دي قبول شوي. کاش چې ماته دا معلومات. د رمضان نه بعد زما عزتمندو اهم شی موږ عبادتونه وکړل. هر عبادت چې دی وکړو اوس د دې حفاظت غواړي. دا چې الله سبحانه وتعالی یو شی درک نو هغه حفاظت هغه د مال د الله درکو مال هم حفاظت غواړي. که حفاظت یې ونه کړه د نه خرابېږي. کور ته دې یو ونه راوړه، درخت دې راوړه، د هغې حفاظت ونه کړي هغه هم درنه وچېږي. هر شی چې الله درکو عبادتونه مو وکړل، اوس د دې اعمالو حفاظت کول پکار دي. دا صدقې، دا حجونه، دا عمرې، دا زموږ سجدې، دا زموږ رکوع، دا عبادات، دا دعاګانې، دا افطاري، دا صدقات او خیرات، دا تمام دا ضایع نه شي، دا ضایع کېږي. ولې ضایع کېږي؟ د دې مثال داسې دی لکه یو مشکیزه ده یا داسې یو ذخیره ده، او په ذخیره کې ته اوبه اچولې او په دې کې ورګوټې سوراخ شوی وي، سورې پکې شوی وي او د هغې نه اوبه ځي، انسان ورباندې نه پوهېږي. څه وخت پسې ته وګورې چې ما دونه ذخیره جوړه کړې وه، لیکن سوراخ ورباندې شوی دی، ټول دې تللي دي. د اعمال خو تا جمع کړي دي د الله په نزد باندې، ډېر اعمال دي، د دې حفاظت پکار دی. دا په څه شي باندې ضایع کېږي؟ دا ضایع کېږي په حقوق العباد باندې. د بندګانو حق د طرف کړی د عمل د ضایع شو. ولې؟ تا به ډېر نیک اعمال کړي په دنیا کې، ډېر ځان به ستړی کړی، لیکن د یو بنده حق به دې اخیستی، د بنده ځمکه به دې اخیستي، یو لې ځمکه دې د بنده اخیستې ده، د قیامت په ورځ یې نشي ورکولی، الله تعالی دا نیک اعمال اخلي. یو سنټ د چا نه اخیستی دی، د چا بنده حق در باندې پاتې دی، هغه ولې چې نه در بخشش کومه، نو دا یاد وساته چې قیامت په ورځ باندې دا سنټ نشته دی، الله تعالی دغه نیک اعمال اخلي کوم چې تا په رمضان کې کړي دي. د یو بنده حق دې واخیسته، تر هغې الله سبحانه وتعالی نه معاف کوي تر څو پورې چې بنده حق ورکړي. قیامت په ورځ خو ما سره دا حق نشته دی، نه سنټ شته دی، نه ځمکه شته، نه طلا شته، نه پیسې شته چې دغه انسان ته یې ورکړم. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي کوم نیک اعمال چې تا کړي دي دغه نیک اعمال دله ورکړه، دی به جنت ته لاړ شي، او ته زره در ګناهونو په وجه باندې جهنم ته لاړ شي. دا د رب العالمین عدالت دی په هغه ورځ باندې. نو دا څومره نیک اعمال چې موږ تاسو وکړو، کوشش به دا کوو چې دا د حقوق العباد په وجه باندې ضایع نه شي. دا حقوق العباد اول خپل کور کې د خپل اولادونو نه شروع کېږي، بیا د رشته دارانو شروع کېږي چې د رشته دارانو په حق کې حق تلفي ونه کړي، بیا د هغه د همسایه نه شروع کېږي، او بیا ورپسې راځه ستا په معاشره کې په هر کس باندې شروع کېږي. 40 ساعته
ته د حقوق العباد سره مخامخ کېږي. وګوره چې څومره حق تلفي دې پکې وکړه. که حق تلفي دې پکې کړي، امام ابو حنیفه رحمه الله ته یو کس ویلې وایي پلانې سړی تا پسې ډېر بد رد وایي ستا غیبت کوي. فوراً یې خپل خادم ته ویل ولې د خرما شکرۍ جوړه کړه، یو خرما هدیه جوړه کړه او دغه انسان نفر کور ته ورولېږه. ویل ولې؟ ویل زه امام ابو حنیفه رحمه الله ډېره خاکساري کوله، ډېره عاجزي کوله. وایي زما عملونه نیک اعمال ډېر کم دي او دې انسان به ډېر نیک اعمال کړي، د قیامت په ورځ به دا د ده نیک اعمال الله سبحانه وتعالی ماله راکړي. دا تحفه مې ځکه په دنیا کې ورولېږله. نو دې د وجې نه د رمضان نه بعد د خپلو نیکو اعمالو په باره کې فکر کول. بیا دا د رمضان نه بعد یو اهم کار د شوال روزې نیول. د شوال روزې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې انسان یو نیکي ورکړي زه ورله لس ورکوم. دا دومره مهربانه ذات دی. الله قرآن کې فرمایي ای بنده تا یو نیکي وکړه زه لس درکوم. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها. الله وی یو بدی دی وکړه لس بدی نه درنه غواړم. په عملنامه کې دی یو بدی لیکمه او ای زما بنده ته په دغه بدی باندې پښیمانه شوې او ما ته په صدق باندې توبه وکړه هغه به مثله محو کړمه، عملنامه به دې بالکل پاکه شي. او که دا یوه نیکي دې کړې ده الله یې لیکي لس یې لیکي الله. نو اوس دې نه ته فکر وکړه چې الله یې په لس باندې لیکي. یوه روزه چې دې ونیولې اجر یې په څو باندې دی؟ په لسو روزو باندې دی. لس روزې دې ونیولې. نو اوس ته ځان سره حساب وکړه هره میاشت 3 نفلي روزې نیسه. هره میاشت د میاشتې چې 3 روزې نیسې ثواب یې د څو شو؟ د 10 شو. په دې میاشت کې تا 3 روزې ونیولې نو دا میاشت ټول ته روزهدار حسابېږي. بله میاشت کې دې ونیولې 3 تمامه میاشت ته روزهدار حسابېږي، ځکه چې یوه روزه په لسو باندې ده. 3 روزې نیسه تمام کال به ته د الله په نزد باندې روزهدار حسابېږي. په کال کې څو روزې رالې؟ نفلي روزې شپږ دېرش روزې له چې به زره ورکړې په لسو کې 380 کېږي. نو ته په کال کې 14 نفلي روزې نیسه. کوم وخت چې تا ته وخت برابر ویکینډ کې نیسه، هر وخت چې تا ته فرصت و 14 روزې نفلي دا په کال کې ونیسه. هره میاشت 3 روزې ونیسه. تمام کال به الله سبحانه وتعالی ولیکي. دی به په هغه روزهدار انسانانو کې ولیکي چې دا همیشه روزهدار دی. په هغې کې به د الله سبحانه وتعالی داخل کړي. نو د شوال روزې دې ونیولې. یوه میاشت روزه موږ او تاسو ونیوله. د یوه میاشت په څو باندې ده؟ په لسو باندې ده. د یوه میاشت د رمضان روزې چې موږ او تاسو ونیولې مقصد یې دا دی چې د الله په نزد زما او ستا په عملنامه کې لس میاشتې ولیکلې چې دې زما بندګانو لس میاشتې ده زما بندګي وکړله. من جاء بالحسنة الله فرمایي. او شپږ روزې دي چې دا شپږ روزې ونیسي نو دا څو شولې؟ شپېتو. ثواب یې په شپېتو باندې دی. په یوې روژې باندې لس بیا لس شپږ روزو اجر په شپېتو باندې 2 میاشتې شولې. لس د رمضان شوله یو میاشت، لس میاشتې هغه شولې 2 میاشتې پکې د شوال روژې واچوه نو پوره یو کال ته د الله په نزد باندې په عملنامه کې روزهدار ولیکل شولې. او په دې کې حکمت هم دا دی چې د رمضان کې انسان نه کومه روزه کې کوتاهي شوي، تقصیرات شوي، انسان ورباندې نه پېښ شوي، روزې ناقصه شوي وي، نو الله سبحانه وتعالی به د قیامت په ورځ باندې د انسان دا نفلي روزې راوالي او په پرچې کې به حساب کړي. نو دې د وجې نه کوشش کول پکار دی چې انشاءالله تعالی د شوال او دا روزو کې چې کوم دی دا پرله پسې هم نه دي، مسلسل هم نه دي، بس په دې وقفه باندې او فقط د شوال میاشت کې شپږ روزې پوره کول دي او اجر ډېر زیات دی. الله سبحانه وتعالی به دې خبرو مانم د عمل کولو توفیق راکړي. تاسو ته هم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب العالمین څخه شکر چې ماوري دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. یا الله زمونږ د څومره نیک عمل چې کړی دی یا الله ته دې حفاظت وکړي. یا الله زمونږ د عملونو موږ ضایع مه کړې. رب العالمین ته زمونږ د اعمال په خپل دربار کې قبول کړي. رب العالمین موږ په خپلو نیکانو متقینو پرهیزګارانو بندګانو کې شامل کړي. رب العالمین موږ په هغه بندګانو کې شامل کړي. رب العالمین چې ته پرې راضي شوې. یا الله موږ په هغه بندګانو کې شامل کړي چې هغه ستا په نسبت باندې محبوب دي. رب العالمین ته باندې رحم وکړي.